وادي دې ډېرې وې عباس وې هسې وادي دې ډېرې وې عباس وې هسې هغه وادو له دیوانې راټولوم. آی هی د ګل په شان هلک مړ شو او الزام یې پې ولګاوه وایي دې په خپله ځان مړ کو. بیا یې یو خط وله جوړ کړی دی، هغه خط یې سوشل میډیا طرف ته راوستی دی چې آیا دا چې کم دی د دې حقیقت دی او دا خط دی لیکلی دی. په خط کې دی که موږ وګورو موږ پښتانه ډېر زیات غیرتمن او ډېر غیرتي قوم یو. موږ چرې هم خپل پلار ته داسې پلار لفظ ډېر په کمه باندې استعمالوو، داسې د نش برابر به چې لکه زما خیال هم نه راځي چې څوک به خپل پلار ته پلار وایي. دې په خط کې هغه ټکي ظاهر کړل، د دې نه علاوه بلا شی کم نیوکې په دې خط باندې کېږي او صرف او صرف خلک دا وایي چې انویسټیګیشن دې په دې کې وشي او د دې خط پته دې ولګي چې آیا دا چا لیکلی دی. د دې نه علاوه ولې هلک داسې په یوه ورځ کې هغه د دنیا نه زړه موړ شو، ځان یې مړ کو. نو ډېر زیات کم سوالونه چې دي هغه راپورته کېږي، په دې باندې به هغه ټایم په ټایم کوشش کوو چې خبره پې وکړو چې آیا ولې غریب دونه مجبوره شو په یوه ورځ کې ځان مړ کو. نو دغه کوم یو ویډیو وه ما غوښته هغه هم تاسو سره شریک کړم. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به میلاویږو. الله حافظ.